زموږ تاسې نننی مجلس به په افغانستان کې په نوي تحول باندې او د نوي حکومت په بهرني سیاست باندې او متوازن اقتصاد محوره پالیسي باندې او له پاکستان سره په اړیکو باندې او په سیمه کې چې کوم نوي فرصتونه راغلي دي په هغو باندې راڅرخي. تاسو خبر یاست په افغانستان کې چې اوس کوم تحول راغی دا یو سوله ییز تحول و. په دې کې ولس له موږ سره ملګری و. په دې کې د کابل د مخکینی رژیم د اردو 3 لکه شاوخوا روزل سوي عسکر دا ټول موږ ته تسلیم سو او موږ د کابل لوی ښار چې له 1 تر 8 میلیونو پورې نفوس لري په داسې حال کې کنټرول کو چې هلته یو څاڅکی وینه هم توی نه سوه. اوس په افغانستان کې سرتاسري امن ده. هیڅوک له افغانستان نه د سیاسي مشکلاتو له امله او یا د سیاسي مخالفت له امله نه وځي. که څوک له افغانستان نه وځي کډوال کېږي هغه یوازې او یوازې اقتصادي مهاجر دي. لکه تاسو چې پوهېږئ د درېیمې نړۍ هېوادونه همدا ستونزه لري. دا د ټولو مشترکه ده. په افغانستان کې له هیچا نه انتقام نه ده اخیستل سوی او نه انتقام اخیستل کېږي. زموږ د حکومت کابینه نوې ده او د هغې د اصلاحاتو د پراختیا سلسله روانه ده او زموږ حکومت ورځ په ورځ پرمختګ کوي او په ټولو برخو کې لاسته راوړنې لري. په 2020 کال کې د فروری په 9 چې له امریکا سره په دوحه کې کوم تړون لاسلیک سو هغه کې موږ ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیچا په ضد نه کاریږي. دا ژمنه یوازې امریکا ته نه ده، دا د نړۍ ټولو هیوادو ته ده، خصوصا ګاونډیو هیوادو ته. دا اطمینان ده چې د افغانستان خاوره به د هیچا په ضد هیڅوک نشي استعمالولی. 1978 کې او بیا په 1990 کې چې کله کمونیستي کودتا وسوه او بیا روسانو په افغانستان یرغل وکړو، افغانستان خپل د سیاست هغه توازن له لاسه ورکړو او له هغه راسې ډېر مشکلات ولیدل. اوس زموږ بهرنی سیاست دا ده چې موږ متوازن سیاست ولرو. زموږ سیاست به د چا په ګټه او د چا په زیان نه وي بلکې د اعتدال په اصولو به ولاړ وي. موږ نه غواړو چې زموږ هیواد د لویو قدرتونو د ټکر او د مقابلو قرباني شي. موږ باور لرو چې اقتصادي راکړه ورکړه او په اقتصاد کې همګرایي زموږ د سیمې د ثبات لپاره ډېر رول لري او همدې ته کار کوو. افغانستان د خپل ځانګړي موقعیت له امله د سیمې په اتصال کې مثبت رول لوبولی شي او په اقتصادي وده کې یو ښه پل ثابتېدای شي. تاسو به خبر سوي یاست چې تېره اونۍ له ازبکستان نه یو تجارتي کاروان تورخم ته او بیا پاکستان ته ورسېدو او دا یو ښه پرمختګ ده او دې ته به موږ وده ورکوو. داسې د کوټي، چمن، کندهار، هرات او ترکمنستان لاره ډېره لنډه تمامیږي. موږ دې ته هم تصمیم لرو چې دا لاره هم زر تر زره د ترانزیت په مخ باندې خلاص شي او اوس آماده ده او کومه ستونزه نشته. دغه لاره به پاکستان ته له ترکمنستان نه نسبت نورو لارو ته 1000 کیلومتر شاوخوا لنډه وي او موږ کوشش کوو چې د مرکزي اسیا د اکثره هیوادونو سره په خبرو بوخت یو چې د مرکزي اسیا د هیوادونو او د پاکستان هیواد تر مابین راکړه ورکړه او تجارت شروع شي او په دې کې افغانستان ته هم خیر او ګټې ورسي. همدارنګه له ازبکستان نه پاکستان ته د اورګاډي د پټلۍ د غځولو کار، همداسې په راتلونکي کې د کاسازر پروژې د پیلولو کار او خصوصا د ټاپي پروژه او د ټاپ پروژه له ترکمنستان نه تر پاکستان نه بیا تر هندوستانه پورې په دې کې هم موږ عملي ګامونه اخیستي دي او امید لرو چې ښه پرمختګ وکړای شو. همدارنګه غواړو پاکستانی چارواکو سره په دې خبرې وکړي چې د پاکستان لارې هغه که ګوادر ته وي، هغه که کراچي ته وي، هغه که واګا بندر ته وي، دا لارې بیا د افغان تجارانو په مخ باندې خلاص شي. موږ د پاکستان سره د دوه اړخیزو اړیکو
ښه تاریخ لرو او ډېر مشترکات سره لرو او که ماضي کې حکومتونو تېروتنې کړې وي موږ باید د ماضي تاریخ بندیان او اسیران ونه اوسو او غواړو چې په آینده کې پرمختګ ولرو او ښه راشه درشه ولرو. دې کې شک نشته چې د افغانستان امن د پاکستان امن ده، د پاکستان امن د افغانستان امن ده او چې په دواړو هیوادو کې امن وي د دواړو هیوادو د وګړو ژوند به ښه وي. پرون مې د بهرنیو چارو له وزیر جناب قریشي صاحب سره همداسې د تجارت وزیر، د هوانوردۍ وزیر او د مالیې له وزیر او د دوی له کاري ټیمونو سره د موږ ټیمونو د موږ د مالیې وزیر صاحب را سره وو، د اقتصاد وزیر صاحب را سره وو، کاري ټیمونه را سره وو. نو په ډېرو موضوعاتو باندې ډېر ګټور بحثونه وشو. امید لرم چې نن هم د جناب صدر اعظم صاحب سره هم ښه مجلس ولرو. په افغانستان کې له نوي تحول سره ډېر ښه فرصتونه رامخته سوي دي. یو له هغو نه دا ده چې په سیمه کې امن راغلی ده او امن د ټولو ترقیو مور ده. افغانستان له 43 کاله وروسته له جګړې خلاص شوی ده او په لومړي ځل د یو مرکزي حکومت خاوند شوی ده په داسې حال کې چې په ټول افغانستان کې د قدرت جزیرې ختم شي او په الحال یوه لویشت مځکه هم د اوسني حکومت د قدرت له ساحې نه بهر نه ده او افغانستان اوس یو مسؤل، خپلواک او سیمه ییزو همکاریو ته ژمن حکومت لري چې د هیچا تر تاثیر نه ده لاندې. او زه فکر کوم چې دغه پرمختګونه د ټولې سیمې په ګټه دي او دغه فرصتونه چې اوس ایجاد شوي دي له دې نه ټول ګټه واخلو. او زه خصوصا هیله مې دا ده چې له دې تاریخي فرصت نه موږ او تاسې د وین وین ګټې حالت ته ځانونه ورسو. او د موږ په برخه کې ډېر هغه څه د باندې راوځي او تاسې ورنه خبرېږئ چې هغه هیڅ حقیقت نه لري. د موږ لوی مشکل دا ده چې کوم حکومت چې له موږ نه مخکې په کابل باندې حاکم و هغه په داسې حال کې له کابل نه وتښتېدو چې د کابل بانکونه یې هم ټول ورسره لوټلي وو. حتی د افغانستان برق هغه خو له نورو هیوادو راځي، له ازبکستان او ترکمنستان او تاجکستان او ایران. موږ ته د کلونو کلونو د برق د بیل پور هم پرې ایښی ده. په 2001 کال کې چې کله د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان حمله وکړه او کابل اداره قدرت ته ورسوله، هلته موږ او نورو طالبانو او مسؤلینو د مځکې په سر د ژوند حق نه درلود. یا به خامخا مړه کېدلو یا به ګونتنامو او باګرام بندیخانو ته لوېدلو او یا به غرو ته ختلو. In the year 2001, when the coalition led by the United States invaded our country and brought to power a regime in Kabul, the leaders and affiliates of the Taliban movement had no right to life. They would either be killed or imprisoned in Bagram and Guantanamo Bay, or the only choice was to move to the mountains. خو اوس چې موږ قدرت ته رسېدلي یو هغه کسان چې له موږ سره دغه چلن کاوه نن هماغه مجاهدین هغه طالبان د دوی په کورو باندې پیرې کوي او د دوی حفاظت کوي. خو بیا موږ تروریستان او دوی سپینې کوترې دي. د تیر حکومت 15 مامورینو ته د اشرف غني په وخت کې چې معاش نه ورته اجرا شوی هغه معاشونه موږ ورته اجرا کوو او اوس هم شروع کړي دي. او موږ چې کله راغلي یو یو کس هم په د سیاسي مخالفت له وجې که هغه غټ افسر وي که هغه وړوکی موږ له وظیفې نه نه لرې کړی. یو وخت د ډاکټر اشرف غني په وخت کې د افغانستان ټول زندانونه له افغانانو ډک سو. بیا یې د یو نوي قرارداد له مخې نوي زندانونه جوړول شروع کړو. نن موږ په ټول افغانستان کې یو سیاسي بندي هم نه لرو. موږ په ټول افغانستان کې یوه ښځه هم په بندیخانه کې نه لرو. په ټول افغانستان کې یوه ښځه هم له وظیفې نه ده ایستل سوې نه معاش کته سوی ده. په افغانستان کې په میاشتو د کورونا له امله مکتبونه او تعلیم بند و. موږ چې رالو له صفر نه شروع کړو اوس موږ تقریبا 15% ادارې خلاصې کړي دي. په افغانستان کې 3000 روغتونونو ته نړیوالو مرستې ورکولې
په داسې حال کې چې په هغو روغتونونو کې پرون کومه مور کوم ماشوم تداوي کېدو نن هم هغه مور ده او هغه ماشوم پکې تداوي کېږي خو نن په هغو ټولو کلینیکونو باندې بهرنۍ مرستې درېدلې دي او دا د نړیوالو بشردوستانو لخوا درول شوي د افغانستان د ولس سرمایه چې د افغانستان مامور ته معاش ورکول کېدو او مور و ماشوم ته روزي ځینې رسېدله په همغه باندې د امریکا متحده ایالاتو بندیز لګول په دې سال کې چې اوس موږ او امریکا یو د بل نظامي مخالفین نه یو د دوحې له توافق نه وروسته هغوی ته د هېڅ نوع تکلیف و ضرر نه ده رسېدلی هغوی چې له افغانستان نه وتل موږ ډېره ښه لار ورکړه خو دا چې اوس دوی بندیز لګوي د دې دپاره به له دوی سره کوم دلیل موجود وي له موږ نه خلک همه شموله حکومت غواړي که همه شموله حکومت معنا دا وي چې د ټولو قومو استازي دې ولري یا د ټولو سیمو نو موږ په افغانستان کې په خپل حکومت کې په کابینه کې تاجکو ازبکو پښتونو نورستاني و بلوچ دا ټول لرو او کله د سیمو خلک نو موږ د پنشیر وزیر هم لرو د بدخشان هم لرو د فاریاب هم لرو د هلمند هم لرو د کندهار او د ننګرهار هم لرو او که د اشرف غني حکومت هم شموله وو نو د موږ ولول نه د هم شموله خو دغه حکومت ټول کارکونکي اوس موږ سره کار کوي او که د غرض له هم شموله دا وي چې خامخا د په کابینه کې په سیاسي پوسټونو باندې د مخالفینو سیاسي کسان راسي نو دنیا د مهرباني وکړي په دنیا کې د بل ځای موږ ته مثال راوښي موږ ښاغلي بایډن ته نه وایو چې ته د ټرمپ کسان په خپله کابینه کې واخله دوی ته موږ ته نه وایي ما امریکایانو ته اروپایانو ته دا خبره وکړه چې تاسو افغانستان ته بشري مرستې لیږئ د دې مثال داسې دی لکه په یو باغ باندې چې د اوبو ویاله څوک بنده کړي او بیا باغ په بوتل باندې اوبه یا په ګیلاس اوبه نو تاسو په افغانستان باندې بندیزونه لګولي د افغانستان خپل اقتصاد مرجام کړی او بیا په بشري مرستو باندې 40 میلیونه انسانان چلوي دا معقوله نه ده په افغانستان کې 50 ملکونه وو امریکا و ناټو و لوی قدرتونه وو د ډالرو بارانو بیا هم امن نسوای راوستی بیا هم نظام نسوای کنټرولولی بیا هم د قدرت جزیرې نسوای له منځه وړلی نن چې موږ هغه کارونه ټول کړي دي او ټول دنیا ته اطمینان هم ورکړی زه نه پوهېږم چې اوس دوی نور څه مشکل لري چې له موږ نه یې غواړي په دې سال کې چې طالبان مجاهدین 20 کاله د دنیا تر هغه ټولو پرمختللیو وسلو لاندې په غرونو کې ژوند تیر کو شهیدان سو زخمیان سو حتی د بمونو مور پې استعمال سوه 52 تیارو خپل زړونه پې یخ کړو له دومره دباو او له دومره تکلیفو سره چې د دنیا باندې خانې ورباندې ډکې سوې خو بیا هم هغه دومره مهذب دي چې خپل هیڅ مخالف ته یوه ترخه خبره نه کوي آیا په تاریخ کې موږ داسې مثال پیدا کولی سو وایي 2 کسه نشیان چرسیان سره ناسو بیا یې ویل چې راځئ یو بنګله به جوړه کړو نو خپل منځ کې خپل ذهن کې څو چته بنګلې نقشه واچوله بالاخره یې د بنګلې مخ ته د چمني د کرلو خبره وکړه او بیا په چمني باندې د ګلانو راګرځولو خبره وکړه چې داسې داسې به ګلان وکرو دا نقشه یې ټوله په ذهن کې جوړه کړه نو بیا هغه بل چرسي ورته وویل چې ته دلته ګلان وکرې خو د هغه د کوڅې ماشومان د هغه بل کور ماشومان چې دي بیا د تا ګلان درشه کوي در خرابوي یې نو هغه چرسي راولاړ سو د کور ماشومان یې راونیول هغو ته یې وهل ورشروع کړو اوس موږ نه پوهېږو چې دنیا کوم چورتونه وایي او په کومه آینده جرم باندې موږ ته سزا راکوي